د یار ابۍ دا ته وایه رواج مو وکړه زه مو خاورې ایرې کړمه. لیدونکو دغه تصویر کې تاسو دغه بوږنوونکې پېښه په سوشل میډیا کې وکتله، ډېره خواشینونکې وه. په بلوچستان ځینې لنډغر چې خپله خور په دوی تور باندې راوستله او قتل یې کړه چې دې په خپله خوښه باندې واده کړی و. په خپله خوښه باندې واده کول څه ګناه نه ده، اسلام کې دې ته جواز شته دی. بیا ورته عاجلې وایه چې ما زنا نه ده کړې، ما نکاح کړې ده. دوی سره نکاح کړې وه، خو چې کله دوی ورور خبرېږي نو دا د ده دپاره د زغملو وړ نه وه. آخر یې راواخیسته، د دومره خلکو په مخ کې دا په قتل باندې ورسول. ښه دا خو وایي چې موږ د غیرت کار وکړو، سمه دا خو د غیرت کار وکړو چې جلۍ دې راواخیسته قتل دې کړه، هلک دې راواخیستو قتل دې کړه. خو دا ورته بې غیرت نه ښکارېږي چې د 25 لنډغرو په منځ کې د خپله خور راوستله، بې حجابه دې کړه، د هغو په مخ کې دې وژله. څه فکر کوئ چې کله څوک په مرغۍ باندې لګي هغه مس په حجاب کې پاتې کېږي؟ داسې نه ده. د دومره ځوانانو په منځ کې دې راوستله، هغه دې وویشتل او قتل دې کړه. دا درته غیرت نه ښکاري، خو دا درته غیرت ښکارېږي چې په خپله خوښه واده کوي او قتل دې کړه. دا اوس غیرت شو؟ نه، دا غیرت نه دی. بله خبره خو دا چې ښځه دا 20 نفرو لنډغرو په مخ کې دې خپله قتل ورسوله. تاله بیا دا ولې غیرت نه ښکاري چې تا ته نه ویډیو وکړه او په ټوله نړۍ دا ویډیو وکتله، تصویران ته نه واخیستل او په ټوله نړۍ باندې دا تصویران تا وکتل. کله چې یو ورور یوه نجلۍ خوښه شي غواړي نکاح ورسره وکړي، حلال نکاح ورسره وکړي، ته یې خور ته لګوي چې خورې مور ته مې وایه پلار ته مې وایه تر څو پورې ترتیب برابر شي زه دغه نجلۍ سره حلال نکاح وکړم. خو چې کله یو خور غواړي چې په خپله خوښه باندې واده وکړي، ژوند دپاره په خپله خوښه باندې یو ملګری پیدا کړي، بیا نو موږ او تاسو رواجونه ورته بیا دغه سزا ورکوي. آیا دا ښه ده چې د یوې نجلۍ او هلک ژوند سره په مینه او په محبت کې تېر شي، ښه کورنۍ ولري؟ او آیا دا ښه ده چې په ناخوښۍ سره واده وکړي او بیا ټول عمر په کور کې لانجې، مشکلات، ستونزې؟ دا بهتره دي؟ بیا همدغه پلار او همدغه مور ورسره ځورېږي چې زما زوی والا په کور کې سم ژوند نه تېروي، زما نګور والا په کور کې سم ژوند نه تېروي. وجه همدغه ده چې موږ ته نجلۍ ځان خبره نه چاته ورکړي، هلک د ځان خبر نه نجلۍ ورته وکړي. اسلام درته وایي چې کله چې ته نکاح کوې نو د خپلې خوښې مطابق نکاح وکړه. خو موږ رواجونو ته راشو، موږ رواجونه بیا د خلکو ژوند جوړوي، نه خلک قتلوي. د بلوچستان دغه لنډغر چې دغه ویډیو کې تاسو به شاید کتلي اوسېږي، د دونه خلکو مخ کې دغه نجلۍ په حق باندې ورسوله، قرآن کریم په لاس کې و، نکاح یې ورسره کړې وه. دوی ته دا غیرت ښکارېږي. کله چې د یو قوم مشر جاهله و نو هغه به دغه جاهلې فیصلې کوي. څه فکر کوئ چې څوک دغسې فیصلې کوي هغه به مطلب یو ښه انسان وي، هغه مطلب په علم او دین باندې پوه وي؟ هېڅکله نه. چې کله څوک په دین باندې پوه وي، علم یې زده وي، هغه داسې جاهلانه فیصلې نه کوي. نو هیله کوم چې کله د قوم مشران ټاکئ نو جاهلان مه ټاکئ. همدغه جاهلان دي چې دغسې پېښې رامنځته کېږي، همدغه زموږ تاسو ناسم او جاهله رواجونه دي چې دغسې مسلې رامنځته کېږي. نو هیله کوو چې کله خپل اولاد ته یو څوک کوئ نو د اولاد نه پوښتنه وکړئ. کله چې خپله لور یو ځای کې ورکوئ د لور نه پوښتنه وکړئ. مطلب خلص خبره مې دا ده چې د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې موږ تاسو باید خپلو ورونو او خویندو ته مطلب نکاحګانې وکړو تر څو پورې دغه ستونزې رامنځته نه شي. اوس دا زموږ تاسو رواجونو ته وګوره، کله چې څوک پوه شي ولا دا پلانکی سړی زما په خور باندې عاشق شوی دی نو اول خو ورکوي نه، بیا چې کله ورکوي بیا دومره ور او سره زر ورباندې کېږي چې هغه بیچاره بیا د دغې د هغه په اصطلاح د دغې د توان څخه نشي وتلی. نو هماغه چې بیا خارج ته ځي یا په ایران کې چې خبره په سرحد کې مړ شي یا فرض مثال د ژوند نورو سختیو ته لاس ور واچوي، اخر هغه نکاح مې سرته ورسي یا ونه رسېږي. نو لیدونکو هدف مې دا ده چې دغه جهالتونه د دې هغه اصلي منبع چې ده ناپوهي ده، جهالت دی، د دین څخه لرېواله دی. او همدارنګه موږ تاسو ته دا کول پکار دی چې د دین تر څنګ باید عصري علوم هم زده کړو تر څو پورې د دغه جهالتونو څخه لرې اوسېږو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.